السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. دوستانو، نن مې درته داسې ویډیو خوندوره راوړې ده چې څنګه تاسې کولی شئ د هر چا د واتساپ میسجانه وګورئ خو هغه به نه پوهېږي. نو دوستانو، دا د هغو خلکو لپاره ډېره مهمه ویډیو ده، باید وکتل شي چې هغه کس ته چې هغه جواب ورکول نه غواړي. نو دوستانو، راځئ چې دا ویډیو د طریقه درته وښیم. دوستانو، تاسې که چیرې دا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی، دغه د حفیظ ټیچ په نامه چینل ده. دوستانو، زه تاسې ته هره ورځ نوې په زړه پورې ویډیوګانې اپلوډ کوم په پښتو ژبه، په انګلیسي ژبه باندې. نو تاسې دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ نښانې هم ووهئ. دوستانو، که چیرې مو دا ویډیو خوښ شوه لایک یې کړئ. نو دوستانو، راځئ چې شروع وکړو. تر هر څه د مخه به دوستانو تاسې ولاړ شئ، خپل پلی سټور به خلاص کړئ. په پلی سټور کې به تاسې ولیکئ چیټ بین چې مو کله سرچ کړ دوستانو، تاسې ته به دغه چیټ بین راواوړي. دغه اپلیکیشن ده دوستانو، دا به تاسې انسټال کړئ. کله چې مو انسټال کړ دوستانو، د هغه څخه وروسته به اوپن کړئ. تاسې چې کله اوپن کړ دوستانو، په دغه اول اپشن ده، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه چیټ بین چې لیکلی ده دوستانو، دا څلورم اپشن ده، دا به انیبل کړئ، یعنې خلاص پې کړئ. الاو باندې به کلیک وکوئ دوستانو. د هغه څخه وروسته به راسئ په دې دوم باندې به کلیک وکوئ. دلته به هم دغه الاو کړئ، خلاص پې کړئ دوستانو. او بیا به په دریم باندې کلیک وکړئ. په دریم باندې چې کلیک وکړ دوستانو، په دغه یس باندې به کلیک وکړئ. د یس څخه وروسته په دې پای کې دا دوستانو لیکلي دي نیکسټ، په دې نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دوستانو، کله چې په دې نیکسټ باندې کلیک وکړ، دغه صفحه به تاسې ته راسي. اوس تاسې ورته ګورئ دوستانو، زه یې درته ښیم. دغه واتساپ ته دوستانو تاسې ورته وګورئ. دغه واتساپ کې دا میسجان راغلي دي، دا پښتون جانان په نامه ده دوستانو. ګورئ، تاسې ورته وګورئ، په دې کې دا د میسجان راغلي دي او په د دوم کې میسج راغلی دوستانو. اوس تاسې ورته ګورئ، زه به دغه میسجان درته ووایم. دلته خو موږ تاسې کله چې دا میسج ووایو، هغه پوهېږي چې آیا دا میسج ده ویلی ده یا یې کتلی ده دغه نفر. نو اوس تاسې ورته ګورئ دوستانو، زه یې درته طریقه ښیم چې تاسې څنګه دا میسج ووایاست، خو دلته به نه ورکېږي، یعنې ده ته به نه معلومېږي. تاسې به راسئ دوستانو هغه چیټ بین ته. تاسې ورته ګورئ دوستانو، چیټ بین چې مو کله خلاص کړ دوستانو، چیټ بین به خلاص کړ. تاسې ورته وګورئ دوستانو، دغه د هغه راغلی دی دلته. اوس هغه د واتساپ میسجان دي، دا پښتون جانان ګروپ دوستانو. تاسې ورته وګورئ، زه باندې کلیک کوم. دا د ګوره میسج راغلی ده، وعلیکم سلام کمان را لېږلی ده. اوس دوستانو، دا میسج موږ وکتلو. که بل میسج راسي دوستانو، هغه هم په دې باندې کلیک وکوئ. هم دغه دا میسج ما وکتی، سمه ده، مننه. د دې ګروپ میسج ما وکتی دوستانو، که د ګروپ یې که د یو کس یې فرق نه راوړي. اوس دلته تاسې ورته وګورئ دوستانو، دا میسج نه ده کتل سوی، خو تاسې هلته وکتی چې آیا دغه نفر ماته څه شي لیږلي وو. اوس باندې کلیک وکوئ، دا د دوستانو لیکلي دي، سمه ده، مننه. په دې بل ګروپ باندې کلیک کوم دوستانو، تاسې ورته وګورئ، دا د وګورئ وعلیکم سلام، دا بل میسج پسې راغلی ده دوستانو. نو په دې طریقه سره تاسې کولی شئ د هغه چا میسجان وګورئ چې تاسې نه غواړئ هغه ته ځواب ورکړئ، یا ځینې هغه ته ځواب نه ورکوئ او یا هم نه غواړئ د هغه سره خبرې وکړئ. نو دوستانو، دغه ویډیو که چیرې مو خوښه سوې لایک یې کړئ او د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، د الله په امان.